طالبانو څنګه پاکستان او ایران خراب کړل؟ د افغانستان بانک سیویل لویدیځه حوزه کې له هیوادوالو غوښتي چې په خپلو ټولو راکړو ورکړو کې له افغانیو کار واخلي. د مرکزي بانک ویان حسیب الله نوري وایي چې د کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو اوسیدونکو ته د بهرنیو پیسو د کارولو د مخنیوي لپاره 2.5 میاشتې وخت ټاکل شوی دی. د نوموړي په وینا له دې وروسته له هغو کسانو سره چې په خپلو راکړو ورکړو کې له بهرنیو اسعارو کار اخلي قانوني چلند کیږي. حسیب الله نوري په دې هکله وویل د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکول شوی چې خپلې ټولې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او له سیمه ییزو اسعارو له کارونې ډډه وکړي. بلخوا د هیواد د سیویل ځینې اوسیدونکي د افغانستان بانک دغه اقدام د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره مهم بولي. د کندهار اوسیدونکی محمد اکرم وایي دا چې په هر هیواد کې د هغه هیواد ملي پیژند د هغه هیواد پیسې دي، زموږ ملي پیژند او هویت کالدارې نه بلکې افغانۍ دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانیو د دودولو لپاره د هیواد د مرکزي بانک له اقدامه هرکلی کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې دارالانشا رئیس خان محمد سرفراز باز څرګندوي له نیکه مرغه خبر شو او دا چې شمیره کره ده او کنه تر کومه ځایه چې موږ خبر لرو 100 میلیارده افغانۍ چاپ شوي د هغه ډېرې او یا کمې هیواد ته راغلي او موږ وینو چې د پخوانیو او زړو افغانیو پر ځای نوې افغانۍ خپرې شو. که څه هم د افغانستان بانک د اسلامي امارت د چارواکو په لاسلیک سره نوي بانکنوټونه د چاپ په تړاو څه نه وایي، خو دغه نوې چاپ شوي پیسې د دغه بانک لخوا د هیواد بازارونو ته راایستل شوي دي.